د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د ډاکار مؤسسې په تخنیکي همکارۍ شیرزاد ولسوالۍ 140 کلیو کې لسګونه رغنیزې پروژې له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دې پروژو په تړاو جوړو شوو مراسمو کې د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی وویل اسلامي امارت ژمن دی چې ولسونو ته په هره برخه کې چوپړونه وړاندې او هڅه کوي چې لرو پرتو سیمو کې زیات رغنیز کارونه وکړي. امارت اسلامي ژمن دی د خپلو ولسونو ته خدمت وکړي او دا به اخري پروژې نه وي. انشاءالله موږ بیا دا د ژمنتیا لرو تر څو موږ ستاسو سره په همغږۍ باندې همدارنګه د دولت چې شی په وس وي دولت سره کومې پروژې هغه راوړو د ولسونو ته پلي کړو تر څو د ولسونو سهولتونو نه برخمن شي، مشکلات ختم شي. ورته مهال د ننګرهار کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز د دې پروژو په اړه وایي دغه پروژو کې سربندونه، سړکونه او کانالونه شامل دي چې د 14 میاشتو په موده کې کارونه بشپړ شوي دي. د 152 پروژو افتتاح ده چې تقریبا څه کم 148 میلیونه مصرف ورباندې راغلی او 2913 کسانو ته په مختلفو وختونو کې د کار زمینه برابره شوې وه. نو همدغه پروژې په جریان کې 1469 کورنیو سره نغدي مرسته هم شوې ده، مواد ورته ورکول شوي دي. نو مختلفو برخو کې پروژې وي، په دې کې سړکونه او کانالونه او پلچکونه او مختلفې چې د ولس کومې غوښتنې وي هغه پروژې وي. نو انشاءالله د دې پروژو په ګټې اخیستنې ته سپارلو سره به د دې ولس هغه ډېرې ستونزې راکمې شي انشاءالله. همدارنګه د سیمې اوسیدونکی ډاکټر محمد رفیع د دغو پروژو تطبیق یو پرمختګ بولي او د نورو آبادونکو پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. نو موږ د دوی څخه ډېر زیاته مننه کوو، ډېر زیات خوشحاله یو. اگر چې په تیر کې دغه ولسوالي د جنګونو مسیر و، دلته سنګر و، دلته ډېر زیات ورانه شوی دی. نو د مسؤلینو هم غوښتنه دا ده چې حتی الوسه هغه خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه بیچاره ولس په وړاندې خپل هغه کارونه مخته ویسي. دغه راز مسؤلینو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې راتلونکي کې به لرو پرتو سیمو ته پاملرنه زیاته او ډېرې بېلابېلې رغنیزې پروژې به پکې پلي کړي.